کمیسیون اندېښمن کړی دی. د دې کمیسیون د کابل د ساحوي دفتر مشر شمس الله احمدزی وایي په هوایي بریدونو د سړک غاړې مین چاودنو او جګړو کې د ملکیانو وژنه له بشري حقونو سرغړونه ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وروسته تر هغه د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده چې د جمعې په ورځ په هلمند کې د سړک غاړې مین چاودنې د 2 کورنیو 12 غړي ووژل چې ډېری یې ښځې او ماشومان وو. د هلمند چارواکي وایي دغه چاودنه په ګرشک ولسوالۍ کې وشوه. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې حامد کرزي دا د داسې کسانو کار بللی چې د پردیو په اشاره بېګناه افغانان وژني. په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت ویلي دا پیښه څرګندوي چې دریزي وسلوال د افغانانو امن او کې په وروستیو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. شاوخوا 20 ورځې مخکې په کجکي ولسوالۍ کې 19 کسان د طالبانو لخوا ووژل شول. چارواکي وایي دغو کسانو د طالبانو په وړاندې د پاڅون نیت درلود. افغان چارواکي وایي وسلوال طالبان د افغان او بهرنیو ځواکونو لپاره ماینونه ښخوي چې زیات مهال یې چاودنې بېګناه خلک وژني. په همدې حال کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي سږکال دغو ماینونو زیات ملکیان وژلي دي. د ناټو عملیاتي مرستیال په وروستیو کې وسلوال طالبان په افغانستان کې د 81 سلنې ملکی تلفاتو مسؤل وبلل. راجر نوبل د 15 په ورځ وویل چې ناټو یوازې د 2 او افغان ځواکونه د 3 سلنه تلفاتو مسؤل دي. د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونه وایي تر اوسه نه ده څرګنده چې د 9 سلنه نورو تلفاتو مسؤل څوک دي. د پښتو تلویزیون درنوونکو دا کورني خبرونه لږ ځنډ وروسته به تاسو ته بهرني خبرونه هم وړاندې شي. ملتیا مو وکړئ. بیړني خبرونه د پیښو په اړه باراک اوباما وایي د متحده ایالاتو پر سفارتونو د هغو کسانو بریدونه د اندېښنې وړ نه دي چې د اسلام ضد یو فلم له کبله په غوسه دي. اوباما په خپله ونیزه ویډیویي وینا کې وویل متحده ایالاتو د ټولو مذاهبو خلکو ته ژوره درناوی لري. د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په اړه جوړ شوی فلم په ګڼو اسلامي هیوادونو کې د خلکو غوسه پارولې ده. پرون سهار په داسې حال کې چې د مصر پولیسو په قاهره کې د متحده ایالاتو له سفارت څخه لرین کوونکي لرې کړل یو تن ووژل شو. په ترکیه کې چارواکي وایي شکمن کوردي بیلتون غوښتونکو پرون 4 ترکي سرتیري وژلي او 4 تنه نور په یاد برید کې ټپیان شوي دي چې د ایران او عراق پولې ته څیرمه پر یو پوځي کاروان برید کړی دی. د ترکیې په جنوبي ولایت حکاري کې د ولایت دفتر ویلي د ترکیې د کارګر غیر قانوني ګوند سختدریزو پر پوځي کاروان د برید لپاره له لرې کنټرولېدونکي بمونه کارولي دي. د ترکیې وسلوالو ځواکونو په تېره یوه اونۍ کې د پراخو پوځي عملیاتو په بهیر کې تر 80 زیات کوردي سختدریزې وژلي دي. پارپی کې دغه عملیات د کارګر ګوند یا مرکزونو شوي چې له پیلو پوځیانو او هوایي ځواک څخه په ګټې اخیستنې شوي دي. د سوریې لپاره نړیوال منځګړي اغذر ابراهیمي پرون د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره وکتل چې په دې هیواد کې د کړکېچ پر لارو چارو ورسره خبرې وکړي. ابراهیمي په دمشق کې تر ټولو خبرو وروسته خبریالانو ته وویل دوی د سوریې پر کړکېچ خبرې وکړې او دا وویل دا کړکېچ ډېر خطرناک دی. ابراهیمي زیاته کړه دا کړکېچ نور هم لانجمن کېږي او د سوریې خلکو سیمې او نړۍ ته یو ګواښ څرګندوي. وروسته تر هغې چې دوی اونۍ مخکې ابراهیمي د کوفیانان پر ځای د سولې استازی وټاکل شو دا له ولسمشر اسد سره لومړنۍ کتنه وه. په لندن کې اداره د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره وایي د جمعې په ورځ په سوریې کې 160 کسان وژل شوي دي. په زرګونو لرون کوونکو پرون د روسیې په مرکز مسکو کې راغونډ شول چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې او د حکومت لخوا په زیاتېدونکو فشارونو د خپل مخالفت غږ پورته کړي. دا په تېرو 3 میاشتو کې د میلیونونو د لاریون په نامه لومړنی اعتراض و چې لیبرال ملتپالان کین اړخي فعالان پکې برخه لري. دغه اعتراض تر ډېره سوله ییز و چې شاوخوا 2000 پولیس افسران ورته ګمارل شوي وو. درنو لیدونکو دا زموږ د دې مهال خبري مجله له ملتیا مو مننه. ښه ودان او بریالي اوسئ. اوس هم د نن او سبا ورځې د هوا حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. نن کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14 درجې. سبا کابل لږ باران د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 15 درجې. نن ننګرهار لمر
د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 0 درجې. سبا ننګرهار لمر د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 19 درجې. نن کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه 14 درجې. سبا کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 11 درجې. نن مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 13 درجې. سبا مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 13 درجې. نن هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 14 درجې. سبا هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14 درجې. نن پېښور تیز باران د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 25 درجې. سبا پېښور تیز باران د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 25 درجې. او همدارنګه نن کوټه تیز باران د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 14 درجې. سبا کوټه لمر د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 9 درجې. سبا ورځې د هوا حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه تاسو ته وړاندې شوه. زده کړه پرته له کتابو هم کولی شئ. د نورو معلوماتو